د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. प्रॉक्सी वॉर के ऊपर जो है थ्रू अफगानिस्तान د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلې جګړې خطر د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې دا نظر چې د جګړې خطر پای ته رسیدلی غلط دی او دا ګواښ تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره هڅې د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د هند د صنعت او سوداګرۍ وزیر موافقه کړې چې د یو بل په سفارتونو کې ځانګړې سوداګریزې اتشې وټاکي. او هیوادوال د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو توکو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې سره له دې چې په وروستیو اونیو کې د ډالر بیه د افغانیو په وړاندې نسبتا ټیټه او باثباته وه، خو په بازارونو کې د خامو موادو بیه لا هم لوړه ده. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالا یم. د پاکستان د دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې دا نظر چې د جګړې ګواښ پای ته رسېدلی غلط دی او دا ګواښ لا تر اوسه له منځه نه دی تللی. خواجه آصف زیاته کړې چې هند د وروستیو کړکېچونو وروسته یو ځل بیا د نیابتو جګړې ته مخه کړې او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې پر پاکستان فشار راوړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې د هغه هیواد یو باثباته افغانستان غواړي او افغانستان د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره مهم او اغیزمند دی. دا په داس حال کې ده چې د ترکیې ورولپوړی پلاوی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته به سفر وکړي ترڅو د افغانستان پاکستان ترمنځ د کړکېچونو په اړه خبرې وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکېچ په اوج کې د دواړو خواو لخوا ګواښونه دوام لري. د پاکستان دفاع وزیر په دې وروستۍ کې خبرداری ورکړی چې د جګړې د ګواښ د پای ته رسېدو تصور غلط دی او دا ګواښ لا تر اوسه حل شوی نه دی. خواجه آصف زیاته کړه چې هند د وروستیو کړکېچونو وروسته بیرته نیابتي جګړې ته راستون شوی او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې پر پاکستان فشار راوړي. خواجه آصف وویل چې نیابتي جګړه هیڅکله نه ده درېدلې او نوي ډیلي اوس بیا له همدې وسیلې کار اخلي. نوموړي زیاته کړه چې هند غواړي د افغانستان له لارې د پاکستان لپاره ځورونه رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر په تیرو پرمختګونو کې د متحده ایالاتو رول ته اشارې کړې او ویلي دي چې پاکستانی چارواکو په ځینو پروسو کې مهم رول لوبولی دی. प्रॉक्सी वॉर के ऊपर जो है थ्रू अफगानिस्तान دا جګړه هیڅکله پای ته نه ده رسېدلې. دا تل د نیابتي جګړې په بڼه دوام لري. کله ناکله یې شدت کم شوی او کله ناکله زیات شوی دی. نن ورځ وضعیت یو ځل بیا ستونزمن شوی دی. هند د افغانستان له لارې د خپلو ناکامیو تر فشار لاندې په پاکستان کې د بېثباتۍ د زیاتولو لپاره ستونزې رامنځته کوي. آمار و تحرکات مقامات پاکستان نشان میده که خود پاکستانیان میخواه منطقه را ناامن به ثبات بسازه بنابر پروژه کشورهای غربی و اظهارات اخیر خواجه آصف ای خودش یک ثبوت و سرگذشتن و تایید کردن چنین برنامه و پروژه که از طرف کشورهای غرب برای پاکستان داده شده و میخواه عملی بسازه و زمینه آمدن از واره یا ای که اقدامات بعدی امریکا را مساعد بسازه بخاطر تلاش داره و لیای سیاسی آدرس غلط میدن. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په بروکسل کې په یو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره مهم او اغېزمند دی. موږ یو سوله ییز باثباته او دوستانه افغانستان غواړو. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوو چې مسؤلیت سره عمل وکړي، خپلو ژمنو ته غاړه کیږدي او له خپلې خاورې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلامي امارت په ځلونو د هیواد په خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار کړی چې په پاکستان کې وروستۍ ناامني په پاکستان کې ریښې لري. له دې سره هممهاله ټاکل شوي چې د ترکیې یو لوړپوړی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا او د حل لپاره د خبر کولو په موخه راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ د ترکیې د سفیر پر وینا لیکلي چې په دغه پلاوي کې به د ترکیې د استخباراتو رئیس او د دې هیواد یو شمېر وزیران شامل وي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شهسوار
سنگروال صاحب سړی مشه وخت بخیر خپرونه ته هم درته ښه راغلاست وایم. سنگروال صاحب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ جګړه لا نه ده ختمه. وخت ناوخت ښاغلی خواجه آصف همدارنګه ټویټونه کوي په ایکس کې. یوه انګېرنه دا ده چې د ښاغلي خواجه آصف واک او صلاحیت تنها همدومره ایکس ته پاتې ده، ټویټ ته پاتې ده، د دې څخه ډېر څه نشي کولی. تاسو په ټوله کې د دغه پاکستاني چارواکي چې ورځ تر بلې دغه ډول څرګندونې کوي، دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تاسو د لارې تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. سلام. بلې رښتیا هم چې د پاکستان چارواکي په بیلابیلو وختونو کې څرګندونې کوي. که څه هم ته ډېره بریده دی په خپله هم په خپلو څرګندونو کې ویشلی نظر لري، یعنې د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار یو ډول څرګندونې کوي او د هغه د دفاع وزیر او همدغه ډول د کورنیو چارو وزیر بیا بل ډول څرګندونې کوي. نو د دې څرګندونو ستر لامل دا دی چې پخپله په پاکستان کې هم سیاسي بې ثباتي موجوده ده او هم پوځي او هم اقتصادي. نو د دې په هیواد کې هغه کم کړکېچ چې روان دی په بیلابیلو برخو کې د دې لپاره چې د پاکستان د خلکو فکر او ذکر او یا د حقوقو نظر بلې خواته واړوي. نو ځکه دغه ډول بې بنیاده څرګندونې کوي چې ګنې په افغانستان کې د ټي ټي پي موجودیت دی او دا د پاکستان لپاره یو ستر ګواښ دی. خو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې چې کوم اور په دې باندې بل دی یو ستر لامل یې دا دی هغه مهال چې دی د پاکستان او د افغانستان ترانزیت لارې او سوداګریزې چارې په ټپه ودرولې او افغانستان مجبور شو چې د بدیلو لارو د پیدا کولو لپاره هڅې وکړي. نو ځکه یو پلاوی هند ته واستوه او هند کې کله چې د هندي چارواکو لخوا د هغه دروندار کلی وشو د افغانستان د پلاوی او په تجارتي برخو کې او یا په سیاسي برخو کې تقریبا ښې لاسته راوړنې درلودلې. نو دا یو بل فشار و چې د پاکستان په چارواکو باندې وارد شو او دا چې په دې وروستیو کې ترکیب پاتې ده چې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او د پاکستان د سیاسي کشالي د حل لارې چارې ولټوي. زه فکر کوم ډېره ښه تجربه په دغه برخه کې د قطر سره هم موجوده ده او د ترکیې سره هم چې په تیرو ناستو کې پاکستان له یوې خوا پاکستانی پلاوی د افغانستان پلاوی سره خبرې کولې او له بلې خوا په سپین بولدک باندې بریدونه کول. د دې یو ستر لامل دا و چې دوی غوښته دا خبرې ناکامه کړي. نو زه نه پوهېږم چې پاکستان به کوم نوی نیت په دې برخه کې ولري که به یې ونه لري. دا به راتلونکی چې ترکیې پلاوی پاکستان ته ځي په ډاګه شي. بله سنگروال صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د دې څخه تر ما هم ترکیې د منځګړیتوب کوشش وکړ یا یې ترسره کړ په ټوله کې، قطر هم همدارنګه. څومره ترکیه او قطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه منځګړي دي؟ ښه دا خو نو دی چې دغه کوربتوب منلی دی نو حتمي دې کې شک نشته ده چې دا به د ښه نیت نه وي. نه غواړي چې دوه ګاونډي هیوادونه یا دوه مسلمان هیوادونه یو د بل په وړاندې باندې ښکر په ښکر شي. او دومره مسله داسې هم کېدلی شي چې د دواړو هیوادونو هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې بېلابېلې ګټې دي، هم سیاسي هم سوداګریزي او هم اقتصادي او هم په اسلامي لحاظ باندې د اسلامي خپلوي له مخې. خو څنګه چې موږ تجربه لرو په تیرو ناستو کې چې په قطر کې او په ترکیه کې وشوې، که څه هم دومره وشول چې یو د دواړو هیوادونو پلاوي سره کېناستل او د افغانستان او د سیمې په اړه سره وغږېدل. خو دا چې په هغه وخت کې کومه نتیجه ترلاسه نه کړه، خو په کار دا و چې د قطر هیواد او یا د ترکیې هیواد لږ تر لږه هغه چا چې د دغو ناستو نه سرغړونه کړې وه باید هغو ته یې په ډاګه کړي وای چې په دغو نقطو کې تاسو دریځ مثبت نه و. ولې په ډاګه نه کړه سنگروال صاحب؟ ولې په ډاګه نه کړه؟ بلې ولې همدغه مسله په ډاګه نه کړه؟
خو همدغه البته نه پیږم چې دا به د په ډیپلوماټیک عرف کې داسې یو خبره وي چې من خو د قربتوب دنده لرو نه غواړو چې چاته د ملامتي ګوته ونیسو شاید یو عمل پیدای خو زه وایم کله چې په سیمه ییزه کچه یا په کور دی نه په یو هیواد کې چې ویني دغه ډول کشالي وي د هغو کشالو د حال قربتوب چې څوک کوي نو هغه حتمي دغه یو یادونه کوي چې په دغه برخه کې ته حق په جانب ولې په دغه برخه کې نه دوی ته هم پکارو چې کچېرته د زړه خلاص دا کار کړی وای او ویلی وای چې خپکه سره مو خو په دغه ناستو کې تاسو تیروتنې مقابل لوري ته ازیات وي کم وي باید د تاسو د خبرې په تایید باید یو څه ګوته نیول شوی وای ملامت لوري ته خو دې البته د خپل ډیپلوماټیکو اړیکو د مخه نه غواړي چې چا سره خپل اړیکې خرابې کړي نو یوازې په دې باندې د اکتفا کې چې موږ د خنې ناغه د قربتوب کوو نو د کشالو د حل لار خو نو د تاسو هوادونو په خپل منځي کالکیش د باید غته د حل لارې چارې عمومي ښه سنگروال څه په ټوله کې وضعیت اوس مهال څه ډول دی خیر اقتصادي موضوع وي خواته چې لار تړل شوی پوځي یا په ټوله کې کومه عسکري موضوع یا مسئله چې ده مثلا خواجه آصف وایي چې لا جګړه نه ده ختمه آیا اوس مهال هم افغانستان و پاکستان بغیر له اقتصاده په کومه پوځي جګړه کې دی پاکستان باید په دې باندې پوه شي چې د ډېرې لویه عظیمه تېروتنه کړې هم په سیمه ییز لحاظ او هم په نړیوالو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو خلاف هغه خبره په کابل باندې د هوایي برید دی چې دا د ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عملو او یا که د افغانستان د تاریخ په باب وایم لومړنی هوایي برید چې په کابل چا کړی هغه انګریزانو چې د افغان انګلیس په لومړی او بخې په درېمه جګړه کې د افغانستان باندې هوایي برید وکاو په کابل باندې دوم برید چې په افغانستان باندې په کابل باندې چا کړی هغه د شوروي اتحاد د ځواکونو برید چې د تاجبیک معنی تر برید لاندې ونیوله دریم برید چې په افغانستان باندې استعمار کړی یا دښمنانو کړی هغه د امریکا برید چې په کابل کې په 2001 کال او د څلورم برید چې په افغانستان باندې شوی دی همدغه د 1404 کال همدغه برید چې پاکستان په کابل باندې وکاو نو دغه څلورو دښمنو هیوادونو چې په کابل کې برید کړی د کابل هیڅ وګړی د افغانستان هیڅ وګړی به تر د تاریخ تر پانو پورې هیر نکي نو زه خواجه آصف د افغان په توګه ورته وایم چې دغه جګړه د دوه هیوادونو په ګټه نه ده او ته افغانستان ته ځان نشي رسولای صحیح ده چې ته بمونه وغورځي صحیح ده چې ته د اټوم خاوند خو د افغانستان د خلکو اراده شوروي اتحاد هم اټوم درلود ولې همدغه افغانان په وړاندې باندې ودرېدل نو کته په دې خپل اټوم غړی خو زه فکر کوم دا ستونزې به درلغاړي سي چې پاکستان لکه څنګه چې په مصنوعي توګه جوړ شوی په تیار کې جوړ شوی همدغه سی په تیار کې لمنځه ځي خدای چې عام ولست تزیان تکلیف نه رسي او د خپل کړوړو باندې او په خپل خبرو باندې لږ تر لږه فکر وکي کوم خبرې چې ده کوي دا د ذهن د فکر محصول ده او کنه د ټول افغانستان د پاکستان خلک دغه غواړي ښه سنگروال صاحب اوس مهال آیا د اوربند کومې هوکړې ته ضرورت شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه دایمي هوکړه ترسره شي د اوربند لپاره ځکه جګړه خو درېدلې ده آیا داسې نه کېږي چې همدغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام ومومي اقتصادي کړکېچ هم را کم شي او تعامل او اړیکې هم بیرته سره عادي ځای ته لاړ شي افغانستان خو کله په کوم هیواد باندې برید نه دا کړی او په پاکستان خو بیخي نه دا کړی برید چې کړی پاکستان کړی دی نو بیا چې برید کوي نو پاکستان به کوي ځکه افغانستان خو نه تاسو معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د تروریزم قرباني ده د جګړې قرباني ده نور د افغانستان په خلکو کې دغه ډول وسپات نه دی چې
په جګړه کې له چا سره ښکېل شي. خو که چېرته پاکستان یا بل هیواد غواړي بیا جګړه په افغانستان باندې وتپي نو افغان ولس خو که څومره ستړی هم دی بیا هم د خپل هیواد د ساتنې دپاره دوی ډېره کلکه روحیه لري او په خپل کلک هوډ باندې د هر دښمن په وړاندې جنګېږي. نو زه فکر کوم چې د اوربند مسله چې څومره ده دا د پاکستان پورې اړه لري. که چېرته پاکستان بیا په افغانستان برید وکړي نو افغانستان خو مجبور دی ولس چې د خپل خاورې نه دفاع وکړي نو بیا به د هغه په وړاندې باندې هماغسې درېږي لکه څنګه چې د نورو دښمنانو په وړاندې درېدلی دی. نو تر ډېره بریده خو د اوربند د پاکستان پورې اړه لري نه د افغانستان پورې. ښه سنګروال صاحب بیا به راشم منځګړو ته. فکر نه کوئ چې که اوس یو ځل بیا مذاکرات ترسره کیږي یا کومه هوکړه ترسره کیږي یا هم په ټوله کې اوربند ترسره کیږي باید دغه منځګړي تبدیل وای په سیمه کې باید کوم هیوادونه چې دي په ټوله کې د سیمې مشران دي چین باید رامخته شوی وای یا په ټوله کې روسیه باید ویلي وای چې اوس یو وخت دی چې د افغانستان او د پاکستان کړکېچ موږ ورته حل کړو لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په وار ویلي چې زه کولی شم دا جګړه حل کړم. کوم دا وروستۍ خبره نه تا خبرو ته جواب وایم. ټرمپ خبرې خو هسې خبرې دي. ټرمپ دا ویلي و چې د ترکیې او د روسیې جنګ به په 3 ساعتو کې حل کړم ولې هغه د تر اوسه پورې هغه جنګ نور هم شدید سو او نور هم ګواښونه زیات سو او یو د بل پسې د اوکراین ښارونه سقوط کېږي او د روسي ځواکونه لخوا نیول کېږي. دومره کومه خبره چې وکړه هغه د فلسطین او د اسرائیلو. تاسو ګورئ چې څو وارې اوربند وسو تر وروستیو دغه تر پرونه پورې چې کومه مرګ ژوبله د فلسطین مظلوم ولس ته ورغاړه سوې تقریبا د سلګونو په شاوخوا کې مرګ ژوبله ورته اوښتې دی. هغه خبرو بس به نه ګرځو خو که فرضاً تاسو چې کومه خبره دوم اوله خبره وکړه چې هغه د روسیې او د چین مسله ده. صحیح ده چې د ګاونډي هیوادونو په توګه چین د موږ نږدې ګاونډی دی روس د موږ لږ لرې ګاونډی دی. دواړه هیوادونه چې د دغې سیمې یو باقدرته هیوادونه دي هم وسلې لري هم پیسې لري او هم ځواک لري او هم واک لري. هغوی دې کولی شي چې د دغه مسلې کې مداخله کړې وای. خو زه وایم که چېرته دوی هم مداخله وکړي دغه منطق چې پاکستان لري نو زه فکر نه کوم چې هر څوک دغو خبرو ته راوړاندې شي بې نتیجې به هغه دا چې تاسو ته معلومه ده چې په خبرو کې پاکستان لوري وویلې چې ټي ټي پي موږ ته وسپاري یا ټي ټي پي د موږ هیواد نه درولئ خپل هیواد ته. څومره بې منطقه خبره ده. نو دا کار روسیې وي که دا چین وي که دا بل هر هیواد وي د امریکا په شمول نو دغه ډول منطق خو د منلو وړ نه دی. ولې د افغانستان لوري ورته دا خبره وکوله چې داعش د تاسې په سیمه کې دی په ماستون کې هلته مرکزونه لري هلته پالل کېږي هلته وسلې او پیسې ورکړل کېږي دا منع کوي او یا د هغو مشران چې تاسې سره دي لکه په دې وروستیو کې تاسې ولیدل د برهان په نوم د نصر په نوم د یو شمېر نورو په نوم باندې په کراچۍ پېښور او په پاکستان کې ووژل شول. یوه سیمه ده د اخترآباد په نوم باندې که تاسو ته معلوم وي وروستی نفر یې هلته ووژل شو. نو دا داعش باید مشران افغانستان خلکو ته افغانستان ولس ته افغانستان حکومت ته تسلیم شي. بله خبره چې ورته وکوله هغه دا وه چې د تاسې خاورې نه د بې پیلوټ الوتکې د افغانستان په خاوره باندې بریدونه کوي د هغو باید مخه ونیسئ. چې دوی په دغه دواړو خبرو کې پاتې راغلل او ویلې چې بې پیلوټ الوتکې موږ د امریکې سره قرارداد لرو امریکا هم نسو منع کولی. نو دا هغه خبرې دي که چېرته په دې کې چین وي په دې کې روسیه وي که بل هر هیواد وي زه فکر نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسېږي که چېرته پاکستان دغه ډول غوښتنې د افغانستان د خلکو او د حکومتونو مني. درست. سنګروال صاحب په خبرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد چې وخت راکړ. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تجربه کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې